هندوانم بیا سل لري کول د ملک نه هندوانو با 100 روپے په 1 روپے میاش په سود ورکولې ته 100 روپے په 50 روپے میاش په سود ورکې د دلی د پندت بچیا ته داغه نه زیات هندو نه دا هندوان ډېر حرامیان دي کاغه هندوان ډېر حرامیان راشد سودګر وګور مونږه سلام یو ده لازم خپلم کی ها خړوس کراشي چرته السلام علیکم کی زبان السلام علیکم ورته وعلیکم سلام خدای دې سرسام کا بیړی دې برکت یو بل چې کلی تلار شم امانه سوري پنا کړ او د مخ ماته مخه دلوي بل څنور دي سودګرو پسې لګیږي نو زویما چې خدای دې په دغه ورځ مردار کې چې زنه ما جنازه خو یقیني زنه کوم او چې اسې چرته په صف کې ونه درېږم دې پلیت ته بڅنګ وای چې خدای دې خلکو کورونه اوران بیړای ولا غار کې دوی اوس یو بل دغه راوته ده په بینکونو کې څنګه تنه ما ورته دي منافع بینکاری کسه ها خر مله دې کته والا بدلا کړي خر لا کته بدلې دي تاسو پوه شئ نو زما دي ځانو عرض مې داو چې مونږ رانځي مونږ غار کیو دنیا خو ارسه چې دا به تیریږي او تیرا شوا والله العظیم چې ګوره د زمکه لاندې دې زمونږ تباہ ده د زمکه لاندې دې ګوره زمونږ ډېر خراب ورتلو سره به هغه حالي چې الله دې امان راکړي الله دې امان راکړي هغه د څه ده چې نه به تختې ده شي نه به ټینګې ده شي نه بمری او نه برغیږي چغې به کې چې پروردګار کم طرف ته و تختما قرآن کی دی دام زما د کور خبره نه ده فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله یغد هیبت ورس کی دوی وګوري هغه هیبت او د خدای قهر او غضب چې دوی وګوري نو څه چل بوش یقول الانسان یومئذ مطلق انسان په دغه ورځ وای هر انسان یقول الانسان یومئذ این المفر اے پروردگار چرتم د تخت زشته چې و تختم او کنا خدای چرته د تخت زمشته چې و تخت आवाज به ورته وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر کلا تخت دې چرته شي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر نن دا الله د مخینه سیوا بل زید قرار ستانشتا تخت دې چرته شي زما دی وای دا غزه چې نه به تخت دې شي نه به منډه والے شي کیږي دا ټول معاشره او نظام یو ورځ کې ټیک کې دي یو ورځ